د ننګرهار پوهنتون ته د ځانګړې شوې ځمکې اړوند بېلابېلې څرګندونې. د ننګرهار پوهنتون مسؤلین وایي چې د دغه پوهنتون 20 جریبه ځمکه غصب شوې، خو پخواني ریپورټونه دغه رقم زیات ښیي. د دغو ریپورټونو په اساس د یاد پوهنتون سلګونه جریبه ځمکه د غصب لاندې ده. د دې په خوا کې باید زه یادونه وکړم چې زموږ یو شمېر ځمکې چې دي هغه د ځینو خلکو لخوا په خپلسري ډول نیول شوي دي. نن تقریبا 20 کاله یا 13 کاله وړاندې دغه ځمکې په خپلسري ډول نیول شوي دي. دا د پوهنتون په خوا کې هغه ځمکې دي چې موږ ورته اوس قصبه وایو. په دې کې شاوخوا 20 جریبه ځمکه د پوهنتون ده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پوهنتون د هغه ځای بشپړ تصرف لره، تسلط لره ورباندې. موږ بیا په دې برخه کې هم ولایت ته، هم وزارت ته، هم نورو ارګانونو ته مکتوبونه لیږلي دي چې دا ځمکې باید د زورواکو نه خلاصې شي. خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس په هغسې یا اراده نشته دی یا مشکلات زیات دي. د ننګرهار پوهنتون د معلوماتو له مخې یاد پوهنتون ته 1500 جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې یوازې 200 جریبه یې اوس د پوهنتون په واک کې ده، او پاتې ځمکه خلکو ته د بدیلې ځمکې د نه ورکړې له امله تر اوسه پوهنتون ته نه ده ورکړل شوې. باید ووایم چې ننګرهار پوهنتون دغه موجوده ځمکې چې دي د درونټې په ساحه کې دا شاوخوا 1500 جریبه ځمکه ده چې د پوهنتون په پلان کې ده. خو د دې جملې نه شاوخوا 200 یا 200 نه څه زیاته ځمکه د پوهنتون په واک کې ده چې په هغې کې د پوهنتون موجوده فامیلۍ او بېلابېل پوهنځي ورباندې جوړ شوي دي. پاتې ځمکه چې دا د دولت په پلان کې یا د پوهنتون په پلان کې راغلې ده، ولې دا د شخصي خلکو سره ده. البته دا د شخصي خلکو ځمکې دي او دولت پلان لري چې د دې شخصي خلکو نه دا ځمکې واخلي. اوس زموږ پلان دا دی، دې دپاره موږ یو هیئت هم ټاکلی دی چې موږ وتوانیږو دغه خلک چې کومې ځمکې لري د هر چا ځمکه تثبیت شي، د هر چا ځمکه داسې وارزول شي چې دا په څومره درجه ځمکه کې راځي. دې دپاره یو هیئت ټاکل شوی د اراضي او د زراعت ادارې هم حاضرې دي چې د پوهنتون د دغه ځمکو په بدل کې ځمکې ورکړي. د یاد پوهنتون محصلین وایي چې د پوهنتون لپاره پلان شوې 100 جریبه ځمکې ته اوس ډیر اړتیا ده، خو په وینا یې چې د پوهنتون مسؤلین یې غم نه خوري. دمګړی د ننګرهار پوهنتون په واک کې شاوخوا سدپاسه 200 جریبه ځمکه ده، نو په شاوخوا کې دغه ټوله ځمکه د خلکو لخوا غاصبینو لخوا نیول شوې ده. تر هماغه وخت نه چې دا پوهنتون جادیږي لا تر اوسه پورې دولتي اشخاصو لا تر اوسه پورې په دې اړه باندې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. اوس د ننګرهار پوهنتون ځمکه تقریبا 300 جریبه ځمکه ننګرهار پوهنتون په خپل واک کې لري، خو اوس یې نه لري. اوس محدوده ځمکه، محدود تعداد هغه د جریبونو پاس هغه د ننګرهار پوهنتون په واک کې ده. خو اوس ډېره ځمکه د غاصبینو نه غصب شوې ده چې دا ولې حکومت اقدام نه کوي. دا په دې معنا چې د داود خان د وخت څخه راونیسو دا ځمکې په غصبېدو روانې دي، د هغې وخت نه چا مخه نه دی نیولې. اوس هم زموږ دولت کولی شي، خو دا بدبختانه به ووایم چې توانېږي نه یا نه کوي. خو هغه خلک چې پوهنتون ته ځانګړې شوې 500 جریبه ځمکې څخه په پاتې 300 جریبه ځمکه کې اوس وایي چې یادې ځمکې له پلرو ورپاتې دي او شرعي قبالې لري. هغوی وایي چې د نورو ځمکو په بدل کې خپلې دغه ځمکې پوهنتون ته پرېږدي. دا شخصي ملکیت ده، دا نه د پوهنتون دي. یو وخت کې پوهنتون پلان لاندې وي چې دا ځمکې واخلي او خلکو ته بدیل ځمکې ورکړي. زموږ خپلې ځمکې دي، قوالې په لاس باندې لرو، کورونه م خپل دي، ځمکې م خپلې دي او کرو یې ریبو یې. دې کې دولت موږ سره کومه غم نه ده کړی چې فرض مثال یا مه کرئ یا مه ریبئ، ځکه چې موږ خپلې قوالې لرو. نو دې وخت کې هغه وخت کې دلته خو دا خبرې کېدې چې یاره دا د پلسرخوه پورې ماسټر پلان د داود خان د هغه موږ دلته حضور لرو، زموږ پلارونه هغه کې ده، هغه نه وروسته د هغه شو، هغه نه موږ مخکې دا جایداد لرو. دا موږ هغه وخت کې قرباني ورکړې وه، د پوهنتون د ساحه ځمکه ورکړې وه، خو اوسه پورې موږ چا پوښتنه نه ده کړې او نه زموږ څوک هغه کوي. که څه هم څه موده وړاندې ولسمشر ننګرهار ته په خپل سفر کې د غاصبینو پر وړاندې سختې څرګندونې وکړې او ویل چې غاصبین به د قانون منګولو ته سپاري، او همداراز د لوړو زده کړو پخوانی وزیر فریدي مومن هم ننګرهار ته په خپل سفر کې د پوهنتون د ځمکې غصب د ژر خلاصون خبره وکړه، خو لا هم د غصب شوې ځمکې په خپل حال پاتې دي.